بس چینل بار خول ته بیا نو صفه لرو چې دی کنټرول ان شټ کټ دی دغه خورس به شي اوپن لرو کنټرول او چې نه بل پروجیکټ یو بل شي اوپن کړي سیدی البته د کورل ډرایو پروجیکټ شي نشي کولای چې یو عکس یو شی را اوپن کړي او دا خورس بیا سیورس به شي پرنٹ دی ګور ټول ساده شانه عمل کول د ضرورت نشته سیدی او یا چې دی کټ دی او همدارنګه کافي ده بیا فیسټ دی سیسو انجو او ریډو دی سیدی او یو سرچ کنټنټ دی چې هغه سره موږ کارو هغه ځکه چې کورل ډرا نور پروګرامونه د انسټال کړه کورل فینټ او کورل چې شات موږ نه استکړه دی هغه ته راخلاصي باغ کې یو بل پروجیکټ شي را اوپن کړي هغه کار دی په اصل اوس موږ کار نه لرو سیدی او موږ چې کورل ډرا یو بل مهم ځای دا دی چې یو ایکسپورټ دی بل امپورټ دی د کوم وخت تاسو وایئ چې کورل ډرا ته یو عکس راوړئ نو تاسو نشئ کولی چې د اوپن لایټ راوړئ د اوپن لایټ تاسو کولی چې د کورل ډرا یو پروجیکټ راوړئ یو بل پروګرام ده نو تاسو به چې څه کار اخلي د امپورټ څخه به کار اخلي امپورټ څه مطلب څه معنی یې راوړئ د شرکت کنټرول آی دی د لرز به تاسو کولی چې یو عکس یو شی را امپورټ کړئ صحیح دی او کوم وخت وغواړئ یو شیپ مو جوړ کړی دی یو رسامي مو کړې ده هغه څه به وکړئ سافت یې کړئ نو هغه تاسو نشئ کولی چې دلته فایل ته راسئ سیو یا سیو اس څخه استفاده وکړئ فقط تاسو په سیو کې کولی شئ چې په نورو فارمټونو سره ثبت کړئ جی پی جي او په دې ساين سره نشئ ثبتولی اصل ته باکسو فارمټ نه ثبتولی هغه یا د کورل ډرا پروجیکټ به ثبتوي یا په نورو پروګرامونو فوټوشاپ دوه پروجیکټو به ثبتوي صحیح دی نو هغه به ثبتوي تاسو چیرې په ایکسپورټ کې ایکسپورټ کې به ثبت په ایکسپورټ کې به تاسو کولی شئ په جی پی جي یا په بي ام پی یا په پی ډي اف یا په نورو سره ثبت کړئ ګورئ ټول د ټلیفون فارمټونو سره بي ام پی چې کورل ډرا عموما د بي ام پی څخه زیات کار اخلي بیټ ماپ څخه یا جی پی جي دی ګورئ ټول په دې کې سم دا ګورئ جی پی جي صحیح دی نو تاسو د لرس عکس ثبتولی شئ د سیو از لایټ نه ثبتولی صحیح دی نو دا باید په یاد چې امپورټ ایکسپورټ او بیا څه به کوئ د پی ډي اف ته یې ثبتوئ پبلشډ پی ډي اف چې په فایل مینیو کې هم ته راځي صحیح دی نو دې لایټ څه کولی شئ د پی ډي اف سره ثبتولی شئ پی ډي اف سره بالا تر پی ډي اف صفحه کې تا راخلاصېږي دغه ستا هر شي جوړ کړي صحیح دی دغه څه وروسته زوم دی یعنې دا صفحه ته څومره غواړئ چې را زوم یې کړئ ګوره دوه اندازه سره دې اندازه سره صحیح دی یا چې هایټ یوازې د صفحې څومره هایټ دی هغه راته ښکاره کړئ یا وایډ د صفحې په وایډ سره ګوره صفحې وایډ ټول ته ښکاره کېږي ټول زوم بخش دی یا فټ مکمل دا سپیډ چې دغه کوم شیفت وي هغه سبق فل فټ ښکاره یا فل سکرین دی اف 9 شرط کارت تاسیسو یو لوګو یو ډیزاین دی جوړ کړئ غواړئ فل سکرین کې ووینئ نو په دې ډول سره ووینئ صحیح دی اف 9 شرط کارت دا اف 9 د کار نه کوي څه خو دا څه په کوم شکل ګورئ چې د اف 9 یو ځان صحیح دی او دغه څخه وروسته لري شو رولرز ګورئ دا خط کش دی دا غواړئ یا نه غواړئ ما دې ځینې څه کې نشته بس پټ څه شو یا کې ښکار کوي بیرته راسي یا شو چې دی ګراید دی سیسو ګریډ دی هغه نه د کسل پر کومه خانه هغه څه کوي نه وایي بیا شیف بیا هغه خاصیت دا دی چې بار شیف په اتومات دایر خانه سره د چې کیږي سنیپ کی چې شهر خانه ته ځي کېږي د بار سنیپ نو سنیپ موږ ته پاله کو سې دی ګورو سوازي اوبجیکټ دی نو د سوار کې ګریډ لاین او تور کې کیس دا ټول شانو دا ورکی نو باندې چې دی سره سنیپ چې بار چې هر شی ته نږدې کېږي د خپل سره سنیپ کیږي صحیح دی په دې ډول سره یا دا نه وړي بیرته ځنیست کی صحیح دی یا څه به وکړه پسې شو ګایډلاینز دی دا د رولر ګایډلاینز دی یو ګریډ دی یو ګایډلاین دی ګریډ خو نه خانې دی ګایډلاین دغه ته یو دغه څه څه به کوي یو ډیزاین جوړوي دا ګایډلاینونه چې راخصي دلته څه به کوي سم دقیق اندازه درته معلومیږي دلته یو شیپ نو ستر ښه په اسانۍ سره جوړولی شي چې تاسو یو شیپ جوړ کړئ ګوره هغه خپله پر هغه ګایډلاینو باندې سیده راځي دغه څخه خواته چیرې بېر نه راځي صحیح دی په دې خاطر موږ دا ګایډلاین استعمالوو بیا تاسو کولی شئ چې څه به وکړئ څو مختلف نور ډیزاینونه هم جوړ کړئ صحیح دی په دې ډول سره که اوس دغه ګایډلاین بېرته ایسته کوئ نو ډیزاین مکمل سه نو څه به کوئ دا ګایډلاین بېرته ایسته کوئ نو باید داسې نه ایسته صحیح دی او دغه سره سنیپ دی سنیپ خو نورته معلومیږي چې څه کار کوي چې دی اوس وایي ډاکومنټ ګریډ سره د بیس لاین ګریډ سره دا بیا ټوله په ویو کې وایي دغه بیس لاین ډاکومنټ ګریډ ګایډلاینز اوبجیکټ او پیج د چی سره ته ګریډ اوس د هر څه سره کېږي صحیح شو ګوره د شیفو سره ګوره چې خپل یو شی ته نږدې کړي خپل سره سنیپ کېږي سره ټچ کېږي یا د صفحې سره هم ګوره دی ټچ کېږي سنیپ کېږي یا دی خپل داسې خام لیک هم دلته پیدا کوي خو دی اوس نه معلومیږي صحیح دی د هر ځای سره ستا کېږي د خپل ګوره ګریډ یا د ګایډ سره ګوره د خپل سنیپ کېږي هلته ګوره خطونه هم سره راوړي ګوره سنیپ لري نو دا د سنیپ حالت سیسو په دې ډول ترتیب سره او یا دغه څخه وروسته لري چې ویلکم سکرین دی دا ویلکم سکرین در څخه بند شوی دی ګوره اوس دلته نشته نو دې سره هم ته بیرته ویلکم سکرین راخلاصېږي دې ډول سره صحیح دی دا پروجیکټ راسو او دغه وروسته آپشن دی غواړي
د په آپشن کې د کورنجا بیرته نور تغیرات راولي یا د صفحې کې بیرته ایډیټ وکړي نو مانس کنټرول جی یا چې آپشن راخلاص کړي نو تاسو بیرته کولای شئ په دې کې بیا نور ایډیټ وکړئ خو دا بیا وروسته به قرار سره بیا آپشنونو کې وایي په دا مینیاګانې کې مرسته شي ورک سپیس دی ډاکومنټ دی ګور په هر یو کې سایز دی په هر یو ګریډ رولرز سیو د ټول کې بیرته بیا ایډیټ کولای شئ صحیح دی په دې ډول سره او یا څه به کوئ پسې اپلیکیشن لانچر دی غواړئ دلته هغه نور پروګرامونه چې ما ټول هغه کورنجا دی چې موږ به ورجسټر کړو دا اوس غواړئ نور هم څه به وکړئ خلاص کې اوپن کې یا یو دا اوس خو د کورل بارکوډ ویزارد دی چې دا بارکوډ لا اوس انسټال دی څه بارکوډونه خو مې لیدلي هغه ځینې بوتلانو هر کمپنۍ پر خپل پروډکټ خپل یو بارکوډ ایښی دی بارکوډ هسې لیکي لاندې یو لمبه دی هغه په دغه ګلکسي انډرویډ ټلیفونانو کې بارکوډ ریډر په نوی سافټویر انسټالیږي چې کله ما چې پر لیک کې برابر کړي خپل هغه اتومات هغه لمبر راکوي هغه به تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړئ نو مکمل دغه پروډکټ په باره کې معلومات نو دا کولای شئ خپل ځان لپاره داسې بارکوډ جوړ خپل ټلیفون نمبر ورکولی شئ خپل ایمیل ادرس ورکولی شئ د ویب پیج ادرس ته په دې کې ورکولی شئ په دا بارکوډ کې پټولی شئ سیدي چې بیا یوازې ټلیفونان یې راښکته پورته بل څوک یې نه پېژني خو تاسې هغه بیا په راځو بیا هلته بیا وایئ سیدي نو کولی شئ هغه دې درس اوپن کړي یا کورل کنیکټ دی چې سوچ کړي انټرنیټ سره بیرته وصل کړي تر دې ځای پورې او د هغه څخه وروسته خو نو بیا پراپرټیز بار دی چې پراپرټیز بار د هر اپشن د جلا جلا دي سیدي خو موږ یوازې اوس د پیک ټول دی وایو سیدي پیک ټول چې دی خپل پر ولاړ دی پیک ټول کې اول د دی لیټر انتخاب دی یعنې د صفحې سایز دی لومړی د صفحې سایز دی کومه صفحه غواړئ یې بلا خو ګوره موږ هلته په آپشن کې هم چینج کړی چې کله نوې صفحه راخلاصول هم به مو راوړل دلته هم بیا هم شته لیټر A4 A5 هره کوم صفحه چې غواړئ سیدي یا هاید او وایټ دلته هم اندازې دي ګوره اوس یې دلته هم پراخوالی کموالی شي سیدي په دې اندازه سره او یا بیرته دلته ګوره لوډسکای صفحه غواړئ که پروفریج فوکې کوم دی او دغه څخه وروسته بیا ګوره وایي آل پیج دی یا کرنټ پیج دا بیا څه کار کوي یعنې دغه تغییر چې ته پر راولې د مثال په ډول ته تا ګوره څو صفحې راخیستې ګوره 3-4 صفحې دې راخیستې ګوره کړه په یو رنګ دی اوس که چیرې زه راسم دا یوه صفحه داسې وکړم لوډسکیپ ته یې واړوم اوس راسې وګورئ نورې مو سره واورسئ ګوره ورسره واورسئ لوډسکیپ که چیرې زه دا واړوم ګوره دا یوه مې واړ څلورم مې واړوم هغه چې راسې وګوره دې مو سره واورسئ نو اوس تا ته وایي دغه ایډیټ چې ته پر اپلای کوې د صفحې سایز ورغټوې او کموې دا ته پر ټولو صفحو اپلای کوې که پر د یوې صفحې اوس دی پر ټولو صفحو دی اوس که چیرې زه دلته راسم د ده سایز ور واړوم هر څو کوم پر ټولو صفحو به اپلای شي کله صفحې وګورئ ګوره ټولې صفحې په هغه اندازه پرې راخیستلې صحیح دی خو که چیرې بیا زه ورته ووایم چې یا زه یوازې دا دومره صفحه غواړم خپله خوښه اندازه ورته جوړه کړم نو بیا دی راسي انتخاب کړي هغه ورته زه هم دا رقم یې غواړم او هم یې اندازه څه به کوم د مثال په ډول دومره اندازه غواړم نو اوس راسي وګورئ هغه نورې صفحې ګوره په دې ډول سره ځي دا صفحه ګوره جلا شوه دا بیا بیرته جلا شوه سر خو به خلاص شو یعنې دغه تغیرات سایز ته اپلای کوئ پر ټولو که پر یوازې پر کوم کرنټ صفحې باندې نو په دې ډول سره دغه څه وروسته اندازه کول واحدات انچ دي ګوره دې اوس ټوله په انچ سره اندازه کېږي ګوره انچ دي ګوره دا کولی شئ ور واړوئ ملیمتر پیکاز فاین پیکزل هر شي چې اړوئ وروسته پیکزل شو ټوله پیکزل اندازه خو کورنجا عموما د انچ څخه خپله استفاده کوي په دې ترتیب سره نو دغه څخه وروسته بیا چې دی ډوپلیکیټ دی صحیح شو دی ډوپلیکیټ دی هغه یې نوټ ډسټنس ته دا نوټ ډسټنس دی نوټ بیا جلا موضوع ده چې هغه د خیره سره بیا شیفټ ټول چې راورسېږي وایي ګوره دغه ساحه چې ده ګوره دا یو نوټ دی دی ته موږ یو نوټ ګوره دلته په راکونج کې ګوره دې نوټ ورته نوشته شو ګوره دا ګوره ایج شو دا هم ګوره ایج دی دغه نوټ دی دغه دې ځای ته موږ نوټ ویلی شو دغه نوټ دی دا هم نوټ دی صحیح شو دا نوټ دا څلور کونجه دي موږ نوټونه وایي یا ځینې شیپونه راواخلي هغه بیا زیات نوټونه لري ګوره دا شیف د دی یو نوټ دغه دی بل نوټ یې هم دغه دی بل یې دغه دی بل یې دغه دی کولی شئ د نوټ دلته په صورت زیات ګوره اوس دا دی بل نوټ شو دا هم نوټ شو دا ګوره دې ته نوټونه وایي نو اوس تا ته وایي په پیک ټول کې وایي دې فاصله ته څومره غواړې چې کله ته یو شیپ اوپنوې هغه فاصله دې اندازه ته کولی شې د هغه فاصله ور زیاته کړي نو باره به څه شي وي نوټو فاصله به بیخي پراخه وشي چې ته یو شیپ را دغه کوې نوټونه بیخي ډېر پراخه اندازه سره لري خو چې هغه کله نوټونه وویله نو بیا په هغه کې بیا موږ ایډیټ راولو بیا موږ ښه سره وخلاصېږو صحیح دا دې هم ډیلیټ کړو او د هغه څخه وروسته ډوپلیکیټ ډسټنس دی چې ډوپلیکیټ دی ګوره یو موږ کافي لرو یو ډوپلیکیټ لرو کافي که چیرې واخلو ګوره د دې شیپ څخه زه کافي اخلم کنټرول سی کنټرول وی ګوره ځای په ځای بس نه راته معلومېږي چې ډوپلیکیټ واخیستل که یا ګوره هغه ځای پر ځای په دا بل شیپ راغلی نو اوس راسه نیمې وکړه که هغه دا دی ګوره کافي ځینې اصل شوی دی پر ده سره بیا راپورته بل بیا ډوپلیکیټ اوس ډوپلیکیټ کنټرول ډي وایي هغه ډوپلیکیټ کېږي ګوره اوکې ګوره په دې اندازه سره ګوره ډوپلیکیټ نیواسي څه فرق لري راخواته نو اوس دا ډوپلیکیټ ډسټنس ته څومره غواړي ګوره دې دومره اندازه ده صحیح نو پیک ټول ته راسي هغه اندازه ور زیاته کوي ګوره اوس اول ډسټنس دی بیا چې دی د هایټ کې د واي ایکس په زاویه کې د واي په زاویه کې څومره غواړي اوس راشي مثال ډول درته وایم چې
د دوه په اندازه چې شي فاصله دی ولري ډوپلیکیټ د اول شیپ څخه دا دوم ډوپلیکیټ شیپ د دوه په اندازه فاصله اوس راسي د ډوپلیکیټ کې پر اوس څومره زیاته فاصله یو درلوده سیدی مخکې لږ فاصله یو ګور اوس راسي زه بیرته فاصله ور لږ کم بیرته به ګور څو کم ور 0.څو کم زه وشت به کوم بیرته خپل افغاني اندازه اوس تاسو راسي وګورئ دې ګور دومره فاصله نه لري ګور اوس څومره دی سیدی خو بیرته بیا راسي وزي ور زیاته کړئ دا بل در 3 په اندازه کې به اوس راسي هغه شیپ انتخاب کې بیا کنټرول جی وي څومره ډېر لري ځنی ولاړ دي ډوپلیکیټ دي دغه خو مسر خلاص او دغه څخه وروسته لرو وای treat all object as fields مثال وړه اوس وای هغه ټول objectونه چې رنگ نه لري آیا هغه ته حرکت ورکولای شي کیا اوس دا شیپ دی ګور رنگ نه لري اوس که زه په د په مابین کې هر ځای کلیک وکم زه ګور ته حرکت ورکولای شم رنگ نه لري سیدی نو اوس تا وای آیا ته داسې واړه ځکه چې بیا د یسته کوم بیا کده رنگ نه لري بیا ته حرکت نه سر ورکولای ته په خامخا دې پر دغه ایج باندې انتخابای باندې ته حرکت ورکوي ګوري پر دې ځای ته حرکت ورکولای شي د مابین کې بیا ته حرکت نه سر ورکولای سیدی د حرکت نه سر کولای دی واځي پر دې ځای د حرکت ورکولای شي په د ایج باندې سیدی اما کچیر ته دیو ته ورکی بیا کده رنگ ولري کنه ولري بیا ته حرکت ورکولای شي سیدی خو که بیا چیرې بیا مرا سیدی سنیست کی بیا رنگ ورکی بیا په ځای کې انتقالولای شي اوکې نو دې په انتخاب کوم اوس ګور د رنگ لري اوس په هر ځای کې کولای شي د انتقال ګور هغه ټیک مارک زنه سکړی دی خو بیا هم د ګور په هر ځای اما چې دا رنگ زنه یستکی بیا نه څه کولای اوس بیا ګور بیا نه څه کولای شي انتقال کې بیرته کدی ورکه بیا څه کې بیا حرکت وکړي صرف په خلاص او یا بیرته په دې کسټمایز راولي ګوري بل شی ور اضافه کوي یا زنه یستکی ګور ډوپلیکیټ ا ډوپلیکیټ سایز نه یستکی یا پیپر سایز نه یستکی ګوري هغه A4 هغه زنه یستسو ګور سایز دی دا اندازې زنه یستکی پروچیشنل سکیف نه هغه ګور زنه یستسو landscape ځینې څه ډیفالت سایز ګور بخې ټول ځینې استکواله څه فقط یو ځینې پرېږده بس دی پاتې یا به څه وکړه ټول ورته ورکړه چې د کسټمایز دې ترتیب سره او بیا هم که څوک وایي چې زه دا سټنډرډ بار به مکمل استکوم یا ټول باکس استکوم یا دا ځای استکوم نو بیا څنګه کوو نو بیا راشي د سټنډرډ بار لري رستا کلیک مازه وکړي ور اوس تاسو دغه شان ټول آن د مینیو بار ستا ټول وینو سیدی standard bar sta status bar sta دغه لاندې property bar sta دغه سیسو او tool box sta اوس هر یو چې نه وړي مینیو به نه وړي اوس مینیو به ټول ورکسول صحیح دی standard bar نه وړي is the key status bar properties bar ګور دا properties bar نه وړي به خېستس tool box نه وړي دا خېستس نو بیرته راځي پر دې ځای کلیک وکړئ بیرته هر شي چې وړي هغه بیرته پیدا کړئ tool box ګوره دا شان باندې څه دا به کولای شي چې پیدا کړي زوم دی ګوره زوم 800 ګوره په زوم کمان جلا 800 کولای شي چې کړه د جلا راولي په شیر دی دې سیدی یا بیرته راسي چې وکي ټیکست دی ټیکست اپشن نشته کولای شي هغه دلته راټکیا هغه دلته راولي یعنی کورل ډرایګ سیون دا ترتیب جوړ شوی دی چې تاسو کولای شئ په خپل خوښه انټرفیس جوړ کړئ هر کوم چې تاسو غواړئ کولای شئ دا رنگ دی خو تر راوړئ ټول باکس دی خو تر راوړئ مینیو ار څه ته کسټمایز کولای شئ دا د کورل ډرایګ سیون دا نوې خاصیت سیدی نو بیرته په داسې نیستو کوم ټول باکس یوازې دا عادي حالت سیدی په دې ډول سره په دې خو سره خلاص دا ټول د کورل ډرایګ انټرفیس دی